ښه جي. حضرت عموماً چې کله د یو فاضل فراغت وشي نو هغه دا خواهش شي چې ماته په یو ښځې کې درس میلو شي. نو تاسو د فراغت نه بیا د درس او تدریس آغاز د کوم ځای نه وکړو؟ د کومو مدارسو کې تاسو درسونه وکم او تاسو درس دا تدریجانو یعنی اوله ثانیه د کنه تاسو دوره حدیث ته کې ناستئ دغه حواله سره کراته وي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، تدریس حواله سره څنګه چې ما عرض وکړو، زه چې کله فارغ شوم نو زمون په کلی کې یو مدرسه کې ما دویم ټایم کې تدریس شروع کړ او یو 2 کاله تدریس ما چې کله هلته وکړو نو بیا زمون په خوا کې یو مدرسه ده، دارالعلوم نرشک ورته وایي. هغه زمانه کې طالبان کم وو، دا هغه ځای محتمم صاحب شو، مولانا فضل الله صاحب رحمت الله علیه اوس وفات شوی دی. دا یو ولی الله سره او د حضرت مفتی فرید صاحب خلیفه و. دا و ما ته وایي چې هغه ته به دلته خامخا راځي. د هغوی په حکم باندې بیا زه دارالعلوم نرشک ته لاړم او هغه زمانه کې دارالعلوم نرشک کې تر 6مې درجې پورې سبق بلکې 5مه درجه وه او 9مه درجه وه، 6مه منځ کې نه وه. زه چې لاړم ما 6مه شروع کړه نو په اول کال باندې ټول کتابونه د 6مې درجې ما سره وه او هغې کې په اول کال باندې کافي داخلې وشو. بیا هغې نه پس هلته زما تدریسي دورانیه شروع شوه، موقف علم هم شروع کړه، تکمیل هم شروع کړه، ځکه زما خواهش دا و چې زموږ نوې فضلا په دې علم کې مضبوط شي او د دې دپاره دا ضروري وه چې د دې بنیاد انتهایي کلک وي. هغه سلسله کې دې سره موږ د منطق او د معقولاتو کتابونه شروع کړو چې هغې ته تکمیل العلوم والفنون وایي. هغې کې ما بل چل کلیسه واغسته. دا د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی چې دارالعلوم نرشک کې موږ سره ډېر ښه ملګري الله پاک را جمع کړي دي چې هغه د دې متداولو علوم او فنونو ښه ماهران دي او د هغې وجه دا وه چې محتمم صاحب به کله مدرس اغوستنو مشوره به یې کوله او یو مدرس باره کې به کم از کم موږ 3 او 4 کاله صبر هم کوو. داسې نه چې یو کس بس درخواست وروړم بس موږ به واغست. موږ به هغه پوره تلو چې دی په منطق کې څنګه دی، فلسفه کې څنګه دی، حدیثو کې څنګه دی، تفسیر کې څنګه دی، فقه کې څنګه دی او خارجي مطالعه څونه ده، سټډي څونه ده، نظریات فکر یې څنګه دی چې په هغه هر څه کې به پاس شو، اعتدال به پکې موږ وموندو او استاد به ځان سره واغست. داسې د ښو ملګرو یو ښه مجموعه جوړه شوه او تر اوسه پورې ده. الله تعالی دې آینده مو ساتي. نو د 2007 نه د ما هلته بیا تدریس شروع شو او اوس دا 2025 چلیږي، اوسه پورې زه هلته تدریس کوم. دې دوران کې تقریبا دا دوره حدیث پورې دا اداره ورسېده او 5م کال چې موږ دوره حدیث هم پړاو. دې زمانه کې ما الحمدلله دې سره د بناتو په یو مدرسه کې درس کوو، فاطمه الزهرا کې. ځکه هلته د دوره حدیث استاد لاړو، هغې ما ته بیا وویل چې یاره پیشکش یې وکړه، دورې کتابونه دي. نو بس ځواني وه، اوس هم الحمدلله ځواني د پخوا وخت کې د جوبن کې نو ما هغه پیشکش قبول کړو. نو زما یاد دی چې هغه وخت کې به ما تقریبا 19 کتابونه درس کول او دا داسې د تعجب خبره نه ده ځکه ما مخې ته یو هدف و. زموږ د مشرانو کې یو عالم تیر شوی دی، مولانا عنایت الله چکیسري صاحب رحمت الله علیه. نو هغه په دې چکیسر کې و، هغه به د لاجیک، منطق، فلسفه دا پړاوله او هغه به د ورځې ډېر زیات کتابونه پړاول، 30-35 کتابونه. او د هغه باره کې راځي چې هغه یو پیره د هغې شاګرد ما ته خپله خبره کوله، سوات مولوي صاحب، چې زه ورسره یو پیره ناست وم، یو مېلمه راغی. دا مېلمه ته وایي چې مولانا صاحب ما ته دا کتابونه درس کول داسې اسان دي لکه څنګه چې په سا اغوستو کې ما ته تکلیف نه یه، نو دغه شان د کتابونو په دې تدریس کې ما ته تکلیف نشته. هغه به باقاعده ګوټ کوو، هلته به د جوار موار ډېر کېده، ګوټ به کوو او زمیندارو طالبان میدان سره پټي ته بوتلو او هغې به مو سره کار کوو، استاد خدمت به یې کوو. نو چې یو پڼ به یې وریبو نو هغه ته به یې لکه ستا کوم کتاب پاتې دی، قاضي مبارک راځه، په پوله به ورسره کېناستو، کتاب به یې وده په پوله باندې ووي. نو په 13 منټ کې به یو کتاب پړاو او بالکل هغه به داسې جامع معنی و چې د هغې باندې به بله کړۍ نه خطه بهترین طریقې سره. نو هغه به 30 نه زیات کتابونه پړاو. ما ته مخکې دا هدف و چې یار دا خو ډېر ګران کار دی، راشه ته مو ګوره محنت وکړه چې دا دونه کتابونه پړاولی شو که نه. الحمدلله هغې کې زه کامیاب یم، د ورځې به ما 70 کتابونه پړاو.
زموږ علاقه کې د دې یو بل مثال زموږ استاد ما ته د ایجاد حدیث حاصل دی او ډېر لوی محقق او شخصیت و حضرت مولانا حمدالله جان صاحب ټاګوي رحمت الله علیه د شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب شاګرد و یو پیرا دوی سره د مدرسې اساتذو څه مسله کې اختلاف راغی نو هغوی ته لاړ نو دی یوازې پاتې شو د اوله نه واله تر دوردیس پورې دی یوازې او دا یو چیلنج و دی ټولو ته کتابونه پړاول نو هغه به د ساري مونځ د پس کېناستو تر ماسپښینه پورې به تر دورې پورې کتابونه پړاول او 41 کتابونه به روزانه پړاول 41 نو دا داسې ناشنا خبره نه ده د دې کتابونو خپل منځ کې یو ربط دی کله کله ما سره داسې مشو چې ما به د ورځې 18 کتابونه پړاول نه کومه مسله به چې کوم کتاب کې راله هغه شان مسله به شپږ اتو کتابونو کې راله زه به حیران وم کله کله چې دا د دې خو ډېر یو کلک تعلق دی لکه د یو خاندان کې څه د تره زامني څوک د ترور زامني څوک د ماما زامني د درسي کتابونو د درس نظامي یو بل سره داسې کلک تعلق دی بیا هغې نه بس چې زه مردان کې یو دارالعلوم دی دارالعلوم رحمانیه هلته د تخصص هلکانو ته ما سبق پړاو تخصص کې ما ګنټه نیمه اخسته تحقیق المخطوطات او اصول افتا وغیره په دې موضوع باندې ما د تخصص هلکانو ته پړهایي کوله او بیا هغې نه بس حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه امام الشهدا ما سره ډېر محبت او زما مو سره ډېره مینه وه نو هغوی یو وارې زما مکتبې ته او هغوی سره مایت کې حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتهم العالیه حقاني صاحب هغه مو سره چې د ډېرو کتابونو مصنف دی او زموږ ملک ډېر لوی عالم دی هغوی مو سره ما چې خپلې لایبررۍ کې کینول نو یو کتاب به مې ورته راغسته نادر و هغه به یې کته هغه چې هغه وکته ډېر زیات په خوشحاله نو هغې نه پس هغه ما سره نور هم تعلق مضبوط شو نو په هغه موقع باندې مولانا عبدالقیوم صاحب ته وویه چې مولانا عبدالقیوم صاحب زما زړه غواړي چې باقي ژوند زه د حجابي صاحب په دې مکتبه کې تېر کړم ما له کټ دلته راوړی بس د دې نه بهر نه وځم نو هغه موقع ډېر عجیب و زما لپاره بیا هغې نه پس یو پیره شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقي عثماني صاحب مجلس کې و زه هم ناست وم حضرت سره زما تعارف وکړو چې د دک مکتبه د لیدلو قابل نه تقي صاحب دامت برکاته وفرمیل چې واقعي یو وارې به زه د مکتبه به ګور غواړم دا د هغې شفقت او د هغې دا خواهش و چې زه د دارالعلوم حقانیه کې پړهایي کوم چې هغې د شهادت نه پس بیا حضرت مولانا راشد الحق صاحب بلکې د هغې ټول خاندان مولانا سلمان الحق صاحب او مولانا عرفان الحق صاحب او هغه وخت کې حضرت مولانا حمید الحق صاحب رحمه الله هم بقید حیاتو د دې خواهش و چې د دلته راشه نو زه د هغې په حکم باندې بیا هلته لاړم نو په هفته کې یو ورځ اوسه پورې الحمدلله د منګل په ورځ زه هلته پړهایي کوم او پړهایي داسې چې هلته زما تخصصاتو کلاسونو کې هم ګنټېږي او د مازدیګر نه ماښام پورې هلته زما د عقایدو یو درسي هغه یو کلو درسي په هغې کې د هرې درجې والا هلک کښېني نو هلته چې د صحابې کوم کلاس دی هغې کې په ګڼ تعداد کې هلکان کښېني هغې کې شرکت کوي نو دا هغه تدریسي ژوند الحمدلله اوسه پورې روان دی البته دا یو ده چې کله چوټیانې وشي د وفاق نه د وفاق د امتحان نه پس زه تقریبا 10 ورځې یا 15 ورځې د علم کلام یو دوره پړاوم او په هغې کې په کثیر تعداد کې زه به دا ووایم چې 800 پورې تعداد رسېدلی دی هغې کې علما کرام او شیوخ الحدیث او طالب علمان کې شرکت کوي او لا یو چلیږي نو د مختلفو ملکونو نه لکه ما ته چې څنګه پته ده د بیلجیم نه د انګلینډ نه او د نورو ملکونو نه افغانستان نه هغې کې د دوبۍ نه د شارجه نه دې کې علما شرکت کوي د سعودي نه او هغې نه باقاعده مستفید کېږي او زما لپاره دا د آخرت یو فایده ده بیا دې سره سره مختلفو د کراچۍ د لاهور د نورو غټو ښارونو مدرسو کې ما ته د دغې لیکچرو پړاولو چې د موقع میلاو شوې ده کراچۍ کې غټو مدرسو کې ما لیکچرې په عقایدو پړاو کړي دي لکه بنوري ټاون کې مدرسه عثمان بن عفان کې جامع علي کې نورو ځایونو کې الحمدلله جامع یحیی المدني کې ما مختلف کورسونه په عقایدو باندې پړاو کړي تدریس زما د ژوند یو خوږه مشغله ده او انتهایي راته خوږ دی زه فی ذاتي خپلو ملګرو ته وایم چې زه خطیب نه یم مقرر نه یم دغه کمزوري ما ته شته او زه اصل کې مدرس یم د تدریس باندې نه تنګېږم او په دې ډېر زیات خوشحاله یم صحیح الله دې ستاسو د خدمات په خپل دربار کې قبول کړي حضرت د تصنیف په میدان کې مو کار څومره کړی دی تصنیف په حوالې سره تاسو وفرمایل نو زه په 15مه درجه کې وم معهد اللغة العربیه
چې مونږ باندې د کلاس ته طرف نه دا یو ذمہداري کې خودل شو چې تاسو به عربي کې تصنیف کوئ. نو د استادانو طرف نه کې 50 صفحې به کم از کم لیکي. خو هغه موضوع ما ډېر په ذوق او شوق باندې واغسته او ځان لپاره مې یو چیلنج محسوس کړه. نو ما وایي چې زه په یو ښه موضوع باندې لیکل کوم. نو هغې باندې ما هغې بیا د استادانو سره ما مشوره وکړه. نو د هغې نه پس بیا ما ټول نادره موضوع راټینګه کړه، هغه دا چې قرآن کریم کې د نورو ژبو الفاظ شته او که نشته. دا یو اختلافي مسله د علماو منځ کې. بعضې علما وایي چې قرآن کریم کې نورو ژبو الفاظ نشته، او د ډېرو علماو رایې دا ده چې نه، قرآن کریم کې د هرې ژبې لفظ شته، بلکې د پښتو لفظ هم پکې شته. لکه الله تعالی فرمایي فراغ الی اهله، کور ته راغی، نه د پښتو لفظ دی. وفار تنور، تنور د هرې ژبې لفظ دی. اردو کې هم تنور استعمالیږي، سوریانۍ کې هم تنور استعمالیږي، پښتو کې هم تنور تناره استعمالیږي، اردو کې هم لږ تغیر سره تندور استعمالیږي. نو د هرې ژبې حصه پکې شته، ځکه د عالمي کتاب. نو په دې موضوع بیا مخکې علماو کتابونه لیکلي، خو هغې کې بعضې ځای کې استقصا نه وه، پوره پکې نه وه. نو ما په دې موضوع بیا قلمون شت کو، د دې کتابونه راغونډ کو. نو هغه زمانه کې ما یو کتاب ولیکو، دراسات فی معرب القرآن الکریم، او دا زه په 5مه درجه کې چې دا ما ولیکوه. او د دې د لیکلو ترتیب به چې دا و چې زه چټیانو کې کله رالم، 5مې درجې چټیانې سالانه وشوې، زه به راروان کال 6مې ته کېدم. نو زه به د لغت دا ټول کتابونه ما 2 کټو کې کولاو کړو، او د شپې 2 بجو پورې ما دا کتل. دا واقعه زما یاد ده چې زما والد صاحب کمره خوا کې وه، منځ کې وړه داسې یو تنبه وه. نو کله به چې بار ته زما په کمره به راته او بار به وته. نو زه خو به د شپې 2 بجو پورې کتاب، کله یو حواله کله بل. نو مطالعه کې به مستغرق وم. نو چې هغه به راغی زما د کټ د خپې له به داسې یو شلنګ ورکړه، داسې خپه به یې ورسره وجنګوله، او ما ته به یې ویې دا دغه الفاظ دي، د کتاب چینجیه پاسه بسې که وده شه، د کتاب چینجیه پاسه بسې که وده شه. نو زه به سم لاستم. ما یې والد صاحب مې خفه نه شي چې هغه به بیا لاړو، نو زه به دوباره راپاڅېدم. نو تر سهار اذان پورې او مونځ پورې به ما دغه کتابونو حوالې راوباسلې. نو هغه کتاب الحمدلله بیا هغه مونږ سیټ کو، او د دور حدیث په کال باندې دا کتاب چاپ شو 2004-5 کې. اوس خو ناپید دی، دوباره اوس د بعضې مکتبي دی هغې ما سره رابطه کې، نو دوباره به هم چاپ شي دراسات. او د هغه زمانې د چوټې علماو په دې تقریضات لیکلي، لکه د مدني صاحب شاګرد حضرت ډاکټر عبدالعلیم چشتي نعماني صاحب رحمت الله علیه، ډاکټر شیر علي شاه صاحب، ډاکټر صاحب سره هم زما ډېر ښه تعلق و، ځکه ډاکټر صاحب زما تفسیر استاد. ما د هغې نه په دارالعلوم حقانیه کې په 1999 کې د هغې نه د تفسیر دوره کړې وه. زه په 3مه درجه کې وم. نو هغې سره یو والهانه محبت او عشق و. د هغې هم زما په دې کتاب تقریض لیکلی وه، او نورو اساتذه کرامو پې هم لیکلی وه. نو دغه زما لومړنی تصنیف. د هغې نه پس بیا زما چې کومې لیکچر او محاضرات د عقایدو هغه ملګرو راجمع کړی، هم اوس چاپ شوي دي. د هغې نه علاوه په ډېرو کتابونو ما مقدمې لیکلي دي. نو هغه مقدمې څه اردو کې دي، څه عربۍ کې دي. په اردو والا مقدمې راجمع شي یو ضخیم تصنیف ته جوړېږي، او د عربۍ والا مضامین راجمع شي دا هم یو ضخیم کتاب جوړېږي. زما ډېر مضامین په دې رسالو کې هم چاپ شوي دي. زما یاد دی چې کله الفاروق رساله به ما ایډیټینګ کو او پروف ریډینګ و، نو هغه زمانه کې ما یو استاد په حکم باندې یو مضمون لیکلی و، مکانة الاسناد فی الاسلام، چې د سند څه حیثیت دی اسلام کې. یو خبره چې مونږ په سند کو، د سند څه حیثیت دی. نو عربۍ کې دا مضمون ما ولیکو، بیا مې بیروت یو رسالې ته ولیکو، التقوا د هغه رسالې نوم و. دا مضمون د هلته نه چاپ شو زما په نوم. تاسو به خدای یقین وکړئ چې کله راغی ما ته خپل استاد وویل چې لکه ستا مضمون چاپ شوی دی، د بیروت نه چاپ شوی دی. یاره چې زه په کپړو کې نه ځایېدم، د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه چې ښه عربو زما مضمون قبول کو او یو مشهوره رساله کې چاپ شو. نو دا زما ډېره غټه د خوشحالۍ ورځ وه. الحمدلله بس کار روان دی. اوس هم انشاءالله چې زموږ مکتبه سیټ شي، نو ډېر کتابونه دي هغه نیمګړې پراته دي، او هغې د تخریج وغیره اراده ده، نو انشاءالله چاپ کېږي. الله دې وکړي انشاءالله.